د کندوز ولایت د قلعهزال ولسوالۍ لپاره نوی ولسوال معرفي شو. د کندوز د رهبرۍ په وړاندیز او د هیواد د رئیس الوزرا د فرمان پر بنسټ مولوي رحمت شاه وقاص د قلعهزال د ولسوال په توګه دنده پیل کړه. له دې وړاندې وقاص د امام صاحب ولسوالۍ ولسوال و. د کندوز ولایت رهبرۍ د حکومتولۍ په نظام کې تغییر او بدلون یو مهم او اساسي اصل بولي او وایي چې د ښې حکومتولۍ د ښه والي په موخه یې دغه اقدام کړی دی. په ښار کې د نظم او پاکي راوستلو په موخه د ښاري نظم د چارو کمیسیون غونډه وکړه. د کندوز مرستیال والي مولوي حبیب الرحمن صاحب کمیسیون ته لارښوونه وکړه چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او د سبزیجاتو میوو د مارکیټونو د جوړولو د ښاروالۍ د تنظیم په برخه کې لازمې لارښوونې، د ښار په بندرونو کې د قصابانو منظم کول، په مناسب ځای کې د لایني رکشاو ځای پر ځای کول، په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې د مخنیوي او د سړکونو پاکولو ته د په جدي توګه پام وکړي. د ځوانانو د ژوند د شرایطو د ښه والي په موخه د مشورتي ناستې ترسره کول. په کندوز کې د یونما دفتر، د کندوز ولایت د میډیوټیک دفتر په تالا کې د ځوانانو مدني ټولنو او سیمه ییزو چارواکو ګډه غونډه وکړه. په دې ناسته کې د ځوانانو د ژوند پر وړاندې پرتو ستونزو او د حل مناسبو لارو په موندلو بحث او د نظر تبادله وشوه. له بلې خوا د کندوز سیمه ییز چارواکي د اسلامي امارت دولت د ځوانانو خدمت او د انکشافي اقتصادي او ښوونیزو پروګرامونو پلي کولو ته ژمن ګڼي. د ملي پولیسو له فراغت څخه د وظیفې ترسره کولو پورې د پولیسو د مسلکي کېدو ترڅنګ د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ یو شمېر کارکوونکي د شمال ختیځ زون د پولیسو له روزنیز مرکز څخه له 6 اونیو مسلکي او نظامي زده کړو وروسته فارغ شول. روزل شوي کسان وایي چې دوی به هغه څه عملي کړي چې دوی روزل شوي دي. د کندوز د مستوفیت چارواکو د ولسوالیو د عوایدو پر راټولولو ټینګار وکړ. د کندوز مستوفي مولوي احمد ګل د ولسوالیو د عوایدو له مسؤلینو سره په کتنه کې د عوایدو د سرچینو د پیژندلو په موخه پر قانوني کړنو او د مالیې پر راټولولو ټینګار وکړ.